دا كتاب نوم دي مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. دا جاهلية مسئلة آغا مسئلة چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکی مخالفت کرے دے دا جاہلیت دا زمانی دا خلکو، یعنی دا پیغمبر لار یووا او دا غوی لار بلوا. دا جاہلیت دا مسئلے دا پاغ زمانے کی پاغ باطل پرستو خلقو کیوی، پاغ معاشرہ کیوی، کم معاشرہ کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خوشا دا قومونا خود دا جاہلیت دا مسئلے نن سبا هم شتی پا بازو خلقو کی. تقریباً یوسل اتیش مسئلے ذکر کری او دا یوسل اتیش مسئلے دا جاہلیت آغا مسائل لی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خلاف کرے ہو او دا مسئلے منگ تبین کرے ہو چی تاسو بزان کی دا مسئلے نراولی دا جاہلیت مسئلے تھی. هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. داغ مسئلے دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی کی مخالفت کرو دا جاہلیت والو، الکتابیین والامیین. جاہلیت والا سوکو اہل کتاب و انپڑ خلق، مما لا غنا للمسلم عن معرفتها، مسلمان دا دی دا پیجندون زن بیزار کولے نش. متوستاولا کیوی چی دی کتاب کی تقریباً 100 مسئلے دی، یوسل اتیش مسئلے دی، 128 مسئلے. ویداغ دا جاہلیت مسئلے دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خلاف کرے. خبر حاصل داو چی جاہلیت ستا ہوئی آغا زمانی تا چی آغا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بعثتنا مخی دا، او ہر آغا کار چی نسبتی دا جاہلیت توشی نو دا کار با بد کاری. لکاسی مثال پیلے درکم اللہ سوئی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانو تا اللہ وی دیسی دول و سنگار با نکوی او دیسی بے پردگی با نکوی کما چی دا جاہلیت پا زمانہ کیوا. اور دی کار نسبت جاہلیت توشنو دا کار بد کار تی. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية ستوي جاهلیت پا دور کے بدی سکار کے دو چی استا زمان دا قبیلی نو بس تپا حقے کتا ظلم کے کتا زیادے کے کتا ہر سکے خودتا سے تپا حقے ولی پا حقے ذکر چی زمان دا قبیلی نہیں دا کار اس پختنو کشتی کے نشتی. ذکر ما دا مسئلے شروع کری مسائل الجاہلیہ پا دی کبا دیری خبری تاسوینی دیری مسئلے چاگا وسن پا پختنو کشتی دی جاہلیت دا مسئلے. یو مسئلہ داو دا جاہلیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دینا منع کرے. اسی مثال میں تاسو درکو چی ہر کار چی جاہلیت تے نسبت شیا کار بد کار دی. دا اہم و بنیادی بیان دے دا اسلام دا اصولو چی تب دا باطل نا ڈڑا کے دا غلط کار نا بزان لری ساتی او دیتا با نگوری چی دا غلط کار سوک کئی بلکہ دیتا با گوری چی دا کار دا شریعت خلاف تی چی بس دا شریعت خلاف تا منگو پریدو. نو دا جاہلیت دا مسئلی چی بیانی دا آغا مسئلی دی چی دا شریعت خلاف تی، دا آغا مسئلی دی چی دا قرآن و دا حدیث خلاف تی. دا دیر پار بیان ندر روان چی منگ صرف دا بیان نخون واخلو او یو گھنٹه کیناستو خبر ختم شو. دا دیر پار دا محنت طول روان دی چی دا مسئلی اول خو منگ تا پتو لگی چی جاہلیت والو کی سی بیماریانی وی، دویم بیا با دو گوری چی دا بیماری پا ما کشتی ہو کنا ہے، نو دریم کچر تا دا بیماری پا تاکی ونو لزان نبی لری کے، او سلورم کار با بیدا کی چی دا با بی خلکو ترسے ہم. علم ازدکول صرف ندی
یو څو پوړۍ دي د یادې ساتي. اول علم به زده کې، ځان به پوه کې، اولنۍ پوړۍ دا ده. دویم پوړۍ په دې پسې بیا دا ده چې بیا به په دې باندې عمل کې، ځکه چې په تا حجت قایم شو. اوس که یو سړی نه دی خبر، خو نه دی خبر، ته خبر شوې، نو چې ته خبر شوې ته به اوس په دغه سیز او په دغه خبره چې ته خبر شو په دې به عمل کې. دریم کار به بیا دا کې غلی به نه کښېنې، بیا دا څه چې دې زده کړي دا به خلکو ته بیانوي. دا درې خبرې دي اهم او درې پوړۍ دي، او د هر یو به تنه تپوس کېږي ته دین ولې نه دی زده کړی، د دې به نه الله تپوس کوي. چې دې زده کړو بیا د عمل ولې نه دی کړی، د دې به نه الله تپوس کوي. او که عمل دې پې مو وکړو، خو بله یو مسله چې الله به درنه تپوس کوي چې خلکو ته دې بیا حق بیان کړی دی او که نه دی بیان کړی. د خپل وس مطابق به هر انسان هغه مسله بیانوي چې هغه ته معلومه وي. د وس مطابق یو سړی الله پې دومره بوج نه ږدي چې څومره اوچتولی نه شي، نه دومره بوج پې ږدي چې څومره اوچتولی شي. تا نه الله دې تپوس نه کوي چې تا غټې غټې مسلې ولې امت ته نه دي بیان کړي، تا بیانونه ولې نه دي کړي، تا درسونه ولې نه دي کړي. ها دا ته نه تپوس نه کوي، دا تپوس به د علماو نه کېږي او د هغه خلکو نه به کېږي چې هغوی په علم کې یو درجې ته رسېدلي. خو تا نه الله دا تپوس به کوي چې د پلاني مسلې خو تا ته پته وه، نو کومه چې ته پته وه خو دې هم نه ده بیان کړې. لکه اوس تاسو ته دا مسله ښه واضحه ده او ښه معلومه ده چې تعویضونه په شریعت کې څه دي، روا دي که ناروا دي؟ ټول ناروا دي. ستا په کور کې دننه ستا ورور، ستا تره، ستا ماما، ستا پلار، ستا مور، یا ستا بچي ته تعویض پروت دی، یا خورهي ته یا رواره ته، او ته یې زه مړه هر سړي خپل قبر. نه دا علم خو ستا دپاره د عذاب یو سبب به وګرځي. ګورې عذاب سبب به په دې وګرځي چې تا ته حق معلومه او بیان دې نه کو. نو ته کم سے کم دا مسله خو تا ته معلومه ده چې تعویض په شریعت کې نشته، نو ته به دغه عمره علم بیا خلکو ته بیانې، مخامخ سړي ته به وایې چې تعویض په شریعت کې نشته. تا ته دا پته ده چې ګیره خریل په شریعت کې څه دي؟ جایز دي؟ حرام دي. هر هغه انسان چې تا سره دی، ستا د دې نصیحت ورته اوس رسي، ته به هغه ته دا حق بیانې. یو سړی مونځ نه کوي، ته به ورته دا حق بیانې. یو سړی سود خوري، ته به ورته دا حق بیانې چې سود به نه خوري. یو سړی مور پلار سره ظلم کوي، ته به ورته حق بیانې. یو سړی ښځې سره ظلم کوي، ته به ورته حق بیانې. داسې هغه علم خو نه دی چې مدرسو ته تګ غواړي او جامعو ته تګ غواړي، که نه تګ غواړي. دا خو عامې مسلې دي، هر مسلمان ته معلومې دي. خو خبره مې دې پورې راواغسته چې موږ د جاهلیت دا مسلې زده کوو، اول به یې زده کوو، معلوموو به، بیا به ګورو چې په موږ کې شتي او که نه. که په موږ کې یي د ځان نه به یې لرې کړو، او که په موږ کې یي او که نه یي، خو بل ته به هم بیانوو چې دا مسله د ځان نه لرې کړې. ګوره دا د شریعت خلاف ده.